او که قرآن مجید طرف ته سترګې وغړو نو خدای دا نعمتونه چې کوم دي د کائنات کې د دې نعمتونو ته الله تبارک وتعالی چې ان تعدوا نعمت الله ولا تحصوها تاسو یې ګڼئ نه شو دومره دي بې شماره نعمتونه ما نظر کې بې شماره دي اما خدای بیا خپل چې متاع الحیات الدنیا قلیل دا کوم دنیا نعمتونه دي دا ډېر لږ دي دومره ما نظر کې بې شماره دي هغه ته وایي چې دا قلیل دي اور کوثر ما او تاسو بالخصوص د پښتانه د لور ته ډېر کم نظر کوي که نه نو کوثر ورته یو لور دی خداوند متعال ورته چې دا قلیل نه دی دا کم نه دی دا کوثر دی صحیح دی که دا منبع خیر کثیر دی خیر کثیر نه دی د خیر کثیر سرچشمه دی خیر کثیر حکمت غواړي دلته نه به ملاویږي علم غواړي دلته نه به ملاویږي فضل غواړي دلته نه به ملاویږي جود و سخاوت غواړي دلته نه به ملاویږي قرآن غواړي دلته نه به ملاویږي شریعت غواړي دلته نه به ملاویږي ولایت غواړي دلته نه به ملاویږي دا هغو ټولو دپاره منبع د کوثر دی ځکه اردو حوالو سره نن دنیا کې حتی افریقا کې ما خپله یو سید مې وکتو عالم دین و سر باندې تور امامه نو زه ډېر زیات خوشحال شوم و حیران شوم څه خلکو عربو کې دا هغه کولو څه دا سادات بنوي اور افریقا کې چا ګمان نشو کولی نسل زهره هلته هم کوم دا یې د کمیت حوالې سره کثرت حوالې سره اور مو علاقې هم ورنه پور دی که نه ډاکې دي ساداتونه یوه دویمه خبره کیفیت حوالې سره الله تبارک وتعالی د نسل زهرانه یو داسې هغه نامې کې رسول الله په نامې باندې دی کنیت کې په پیغمبر والا کنیت دی خصایل اور شمایلو او فضایلو کې منصب حوالې سره هغه دی سمو تاسو د ورته مهدي آخر الزمان ورته یو یو لقب یوسف زهرا دی فرزند زهرا دی هغه به کله راځي او د پیغمبر دین د پیغمبر نظام به هغه د دنیا باندې کوم دی رایج کیږي غالب کیږي هغه څوک دی هغه فرزند زهرا دی هغه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم بالکل که څنګه پیغمبر په قول کې هم دی یملأ الارض قسطا وعدلا دغه ځمکه به عدل و انصاف نه به ډکه شي صحیح نو دې حوالې سره دا کمیت او کیفیت وایي